की ها ماشاءالله پزل الله سم له ماشاءالله کړه خوته مار روا را پاتې دا एक काम तेरे से खराब हो زړه کې لاړې देखो جوړه ورځ ډېرې زیاتې فالټې روانې دي او دا لانچ سٹارټ شو ورځو د خیره देखो ये झटका लग रहा है हाँ دنیا شي کشته ولاړې د خیره روان شو وکسان یو کنه استاد فضل وهاب منصف خان بشیر سید سانولا او مخواب سیابل دی نخکاری شانواز راخکاره شه شانواز از په خپل فضل هادي ډاکټر با شوټي الکان کونډې منډې جوړای لاره د 6 کیلومتره لاره پاتې ده 15 کیلومتره مو والا ټوټل یو زر غزه دی یو زر متر ان شاء الله ما هم رس سمندر کې اورم وګورئ چې څه داسې کوي دې سیټ باندې ښه ښکاري هوا ده دا 11 میټر دا 11 کیلومتر لار چې دا موږ په 3.5 غنټو کې وو او د کراچۍ نه چې موږ کله راځو په ګاډي کې هغه 50 کیلومتر هغه صرف په 1 غنټه په باندې 1 غنټه کې وو نو دونه پر سمندر 11 کیلومتر په 3 غنټو کې وال کېږي 3.5 غنټو کې او د کراچۍ د سونېرې چې کوم سفر دی 50 کیلومتر هغه په 1.5 غنټه کې په باندې 1 غنټه کې وال کېږي سمندر کې دا چپی دا وځي ورمي دا کته پورته کېږي ټوله دا وځي لکه کې نشي لیدې کوم نمازي غټ انجل له لکه هغه سپیډ نشي واله به کالټي کېږي دا جدي دا ټول مشران خلک دي پک دي کو کسان دي دا سپیټاوي کله عمر د دیو سپیټاوي کله عمر به ټول بډاګان دي ماشاءالله نو پښتانه دي دا روان دي شکار ته ها اډر څخه ورم دي ادا وګوریا بس دا شوق ته انتها نشته دی ها نور مشران کسان دي په کناره ولې نو پیژنو نه دي پښتانه شکار ته روان دي بس د خیر خپل منزل ته راورسېدو ټپ مازدیګر دی دا کټه به تر اخلي ورم سیوا دی بسم الله وکړئ ورته وایي ماشاءالله ما ته کوم راوړي سره کوم دا غره استاد مې کړه او ښه سیز دی راو په فول پرشر دې سره خو دغه کوم دی دا واړه مېن بس وګو په سر ګرځي د سر اغل دا شپې 2 بجې دي واړه چاره وته وي خوته مار روان دي وګ باملا مار دی ریږي حمله پنه کوي وړو مېن وانی کوي کاران لګي مېن نه لګي بس خالی دا مایا وي ما ماشاءالله هډه روال ده سمې پچ تر سوال ده صدا ده ګنګړې لګي دا مشکین دي شروع شي کې بچي دوغه خه زبردست خده راوخه و شروع شي اوس به خیر غټم شروع شي ماشاءالله ګنګړه دا مشکل چال له ماشاءالله مشکل دا غنه یاره خو بس د هر مې خپل چالي ښا پرلی دی ښا پرلی راو باسه ډور د ونش لای ښا
دی ولا 5 کیلو ها اکړه راو بس در کا لگا دې درون دې زور کا بام اته سوال نه لگا او د بدیو زی غړ دې لزر کا وزر کا و مې له خور سره کړه راوړه لا 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 سن راشه هلا 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 لګي بالکل شي غړ دې واه 10 کیلو نه خو اسمه ووم نه چې بس ډاری کې غته ورسا ما ته وای خو شيدا ورته لګوته مې بوښله ولې نه صبر وکا ها ودرېګا نه غرق مې هټه ولا وښله ولا نه دانګي نقصان نه کوي غته ورسا نقصان نه کوي نه غته ورته وګا دا شيتا غته خدای سر تا وای ځان کوي لګنه مات کې فضله ها ته خشاته نه سي ولته بس په ما خیر دې لکه بشیر نه دي چې سپاغه طرف راته بس راتاو کوم زه په ما راتاو که مثلا نشته دی خو ته اول وایي سمندر ته چرته خوب نشي آزاد اسوري ته مالې ورته دغه سه ماشاءالله سم ګرګا شکر دې خدای دې هلي جوړه شو اوس به ورشو کنه یو ګورو نږدې نه سړی څنګه دی 4 کیلو خاله تو شو دستانه چې نه کنه ساده ولګی دا کوم دې نه ښکاري دا ډوډ د غوس کنه دا اور کوډه پات اور ګنګړه ډور کې تمہارا ویني څه دلته نو بودی ګرادن نه کا ماشاءالله زبردست زمانه لاس نه وپویدل ها او ما چې لاس کار نه کوي یاره ماشاءالله خدانه ده زه خیر شروع شوې گزارې مال راکو ماشاءالله مشکا ده لکه مشکا شان آوازه دغسې ټیټ شه مشکې شروع شي د خیره نور وباسه د خیره ماشاءالله چین وړو ته مې ویل چې نږدې سمه ده خیر چک د باندې ونه لګئ کار دی کنه خبرې ته کېږي ګنګړه دی او ماشاءالله ماشاءالله زبردست اے بشیرا کمال دی کمال پاسه ټیم نه دی کېږي تاسو هم ده ما سره چین دی اپا چین د ټول نه خبره وباسه بالکل ما خو چې چین دی ښکارې دی که صحیح والله حرامونه چې بچی دی زه ښه دی مشکل څنګه خلکو په لاس کې پېژنځه استاد په ځای ناست یم وړه مشکه وایي انشاءالله دې ډول لدې ده چې غوټه ورکړم وایي ګنګړه ډېر نرۍ دې کټ شوی زه ښه یم خدا لکه سیده کې به بیا نه راخېږي ډېر سخت زور کوي کیبل دې ورته لګولی کیبل نه هټ کې شته جوړغټ دی قلار ماشاءالله دا ډور د چا دی یار دا اوس یې راپورته کا لویږي ماشاءالله سم لیوه دی بالکل 2 کیلو نم سیوا دی ښه
دې ته وایي توره تیاره ده اسمان بړقېږي ماشاءالله زبردست ما خو ته فل سیز تا ماشاءالله راویستله 2 کیلو ده ښه که درولې خانه چارانه مخ خرابه وکړه بازم نه کې شکار صبر وکم صبر به ډېری سم ده خراب وشي چاته ماشین کوي کلیته وي تاسو مو یا جوړ شوی ذوالفقار مرزا بټو جی 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 ګورې نه اوږدې دي ډایرکټ پکې ځان راغی ور ماشاءالله پزل هادي فشر سلندر مشکا هم په کیبل ها او کیبل چین ته وی لګوله ماشاءالله ماشاءالله یعنی سی پټ دوه مې راوچت کړه ها بند ده ماشاءالله سحاري مردان دومره ښایسته دوغه اخی مشکه ته ولګېده شکر ماشاءالله شاهنواز زبردست سار کې ښه سار کې د سلنډر راویسته دا د ګوره د نور هغه سترګه هم راوخته ماشاءالله مشکه هلکه مشکې راغلې بیا ښه ځان ټیټ کړي راوباسه نه نه انشاءالله مشکه ده ښه شپې د خوبونه کوله اوس دې شروع وکړه د خیره غټ ګینګړه دی ماشاءالله بس ښه کافي دی کیلو بھائی غټ مشکه ده بھائی مشکه دوغه اخیستی ده دوغه اخی دوغه اخی هغه ته ولګوه هغه هم څه راویسته شاهنوازه څه دی راویسته بشیر ته ولګوه بشیر راویسته لګولی مې 10 نمبر کونډه باندې راغله ښه په ښه پونه دی دغه مسکه په غاړه ولګېږي کومه خوشحالي ګینګړو ماشاءالله ماشاءالله نصیب کشي ګینګړې دي ومګله شاټ ویډیو ماشاءالله دلبر روان شو ښایسته شکار هم وکړو سهار 3 بجې دي کنارې ته روان اوس به ورته اوږدو شو د خیره کنارې پورې ټول هلکان به اوس اوږدو شو د خیره راورسېدو د خیره دې ته وایي اډه پل چړاو شوی دی اتار شوی دی اتار کښتۍ بشتۍ په خټو کې ولاړ دي